السلام علیکم. زما نوم حاجي دی. زما پوښتنه دا ده جنت ته د تګ لپاره د اسلام قبلول اړین دي؟ ورور پوښتنه کوي آیا دا اړینه ده چې اسلام ومنو ترڅو جنت ته لاړ شو؟ دا داسې ده لکه زه چې وپوښتم آیا زه باید ښې نمبرې واخلم ترڅو ازموینه کې بریالی شم؟ که چیرې تاسو غواړئ ازموینه کې بریالی شئ لږ تر لږه باید د بریا نمبرې واخلئ. همدا ډول جنت ته د تګ په اړه د جنت د تګ معیارونه د قرآن کریم په اصل صورت له 1 تر 3 مبارک آیاتونو کې ذکر شوي دي. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. By the token of time. په زمانه قسم دی په یقیني ډول انسان په لوی توان کې دی پرته له ښو خلکو څخه چې ایمان یې راوړی او ښه عملونه کوي او یو او بل ته د حق نصیحت او د صبر ښودنه کوي. د هر انسان لپاره چې غواړي جنت ته لاړ شي 4 معیارونه اړین دي لږ تر لږه. لومړی ایمان لرل. په ایمان کې عقیده په یو خدای باندې دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وروستی پیغمبر دی. دویم نیک اعمال دي. د ایمان وری خوا نیک اعمال دي. دریم معیار حق ته ربلل دي او څلورم خلق صبر او زغم ته ربلل دي. د هر انسان لپاره چې غواړي جنت ته لاړ شي 4 معیارونه اړین دي او کچيري الله تبارک تعالی وغواړي هغه هر ګناه بخلی او معاف کولی شي خو پرته د شرک له ګناه څخه الله تبارک تعالی د سورۃ النساء په 43 او 114 آیت کې فرمایي که الله وغواړي الله تبارک تعالی هر ګناه معاف کولی شي خو پرته د شرک څخه. هر هغه کس چې مشرک وي او په شرک ککړ وي هغه نه بخل کیږي. شرک کبیره ګناه دی او هغه کس چې مشرک وي هیڅ چانس نشته چې جنت ته دننه شي. که الله وغواړي هر ګناه معاف کولی شي خو پرته له شرک. که چیرې تاسو غواړئ جنت ته لاړ شئ 4 معیارونه اړین دي. ایمان، نیک اعمال، خلق حقیقت ته رابلل، زغم او صبر ته رابلل. زه وروره ستا نه پوښتنه کوم ته غواړې چې جنت ته داخل شې؟ زه له زړه نه وایم چې ما ته کلمه ووایه. ماشاءالله ورور غواړي چې کلمه ورته ووایم. ورور غواړي چې جنت ته لاړ شي او غواړي چې کلمه ووایي. چا په تا باندې فشار راوړی چې اسلام ومنه؟ نه هیڅ کس نه. آیا کوم مالی فشار دی په تا باندې؟ نه. چا تا سره زور کړی دی چې اسلام قبول کا؟ نه هیچا هم نه. ته غواړې چې کلمه ووایې؟ ښاغلیه زه غواړم یو پوښتنه وکړم او له زړه ووایم اسلام مې ځکه خوښ دی چې یو خدای پکې دی. ورور غواړي چې اسلام ومني ځکه چې په دې کې یوازې یو خدای دی. آیا ته دا منې چې بت پرستی غلطه ده؟ بله غلطه ده. آیا ته دا منې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وروستی پیغمبر دی؟ محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر اللہ کے آپ مانتے؟ بله ماشاءاللہ. انشاءالله زه تا ته کلمه وایم اس کو دورہ ہے او زه دعا کوم چې الله ته جنت ته بوځي. Thank you. اشهد اللہ الہ الا اللہ واشهد ان محمدن عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں زه شاهدی ورکوم د الله نه پرته بل د عبادت وړ نشته او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده او پیغمبر دی. ماشاءالله. ښاغلیه ما ته یو ښه نوم کېږده. ورور غواړي چې نوم ورته کېږدم. مانه خلک پوښتنه کوي ستا نوم به څه وي؟ ستا اوس نوم څه دی؟ زما نوم اجی کمار دی. ښه اجی کمار. د ورور نوم اجی کمار دی. زه دا هڅه کوم ستا نوم له دې وروسته عبدالله شو. د عبدالله معنا ده د خدای بنده، د خدای خدمتګار. عبدالله. اور میں دعا کروں گا کہ عبداللہ زه دعا کوم عبدالله تا ته چې الله تا ته جنت درکړي. آمین. آپ کے لیے دعا مانگے گا. ښاغلیه ما ته دعا کوه چې خدای مې جنت ته بوځي. مننه.